بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته، امین. عزتمندو، نن دی نوې او خاص وظیفه سره زستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د جمعې مبارکې د ورځې یو ډیره خاص او سرکونکې وظیفه بیانوم. دا دومره خاص او سرکونکې وظیفه ده چې د ستاسو په زندګۍ کې به الله جل شانه برکتونه او رحمتونه را نازل کی. د زندګۍ هر ناممکن حاجت به الله جل شانه د ستاسو پوره کی. هر ناممکن کار کې به الله جل شانه کامیابی عطا فرما کی. د زندګۍ نه مشکلات، پریشانی، تکالیف او مصیبتونه به الله جل شانه ختم کی. محترم د دې عظیم الشان میاشتې په برکت سره، د الله جل شانه په فضل او کرم سره او د جمعې مبارکې د ورځ چې روحانه ورځ ورته ویل کېږي، د دې په برکت سره او د الله جل شانه په فضل او کرم سره ستاسو په زندګۍ کې به ډیر عظیم الشان سکون او اطمینان به الله جل شانه راولي. ستاسو زندگی به الله رب العزت په خپل فضل او کرم سره د رحمتونو او د برکتونو نه ډکه کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی و، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ولا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما مندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي یا ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. دین علاوه زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی دپاره لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ او ورسره زما عزتمندو ویډیو ضرور لایک کوئ. په دې سره ما ته حوصله افزایی ملاویږي او نور ډیر ښکلي وظایف به زه ستاسو دپاره راوړم. زما محترمو، د شعبان المعظم میاشت شروع ده او بیا د جمعې مبارکې د عظیم الشان ورځ ده، نو ډیر زیات پر نور لمحات دي او ډیر عظیم الشان لمحات دي. او بیا په دې پر نور لمحاتو کې یو مسلمان رجوع الی الله کی، الله جل شانه طرف ته دا انسان متوجه شي، په عبادتونو کې مصروف شي، په ذکر او اذکار کې مصروف شي او د الله جل شانه سره په دعاګانو غوښتلو کې مصروف شي. لہذا زما عزتمندو، د شعبان المعظم برکتونه ځان ته او د جمعې مبارکې برکتونه ځان له، او بیا د الله جل شانه فضل او کرم او رحم چې وشي، نو زما عزتمندو، زما په خیال باندې په دې انسان باندې د دې نه زیاته بله خوشحالي نشته. دا د خوشحالۍ یو اخیری انتها ده. که چېرې تاسو غواړئ چې د عظیم الشان برکات د ستاسو په زندګۍ کې راشي، د الله تعالی له طرف نه یو عظیم الشان رحم او کرم د ستاسو په زندګۍ کې راشي، نو د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړو او التجا الله جل شانه ته وکړو. د انسان باندې الله جل شانه خپل رحم کوي، خپل فضل کوي او په مال او دولت کې الله جل شانه ورته برکت اچوي، په زندګۍ کې او په رزق کې ورته برکت اچوي او بے پناه رزق الله جل شانه دې مسلمان ته ورکوي. او چې د کوم انسان د زندګۍ نه او د ژوند نه دا برکات ختم شي، د زندګۍ نه د الله جل شانه رحم ختم شي، په دې انسان باندې الله جل شانه خپل رحم، کرم او فضل نه کوي. مشکلاتو کې دا انسان راگیر شي، مصیبتونو کې دا انسان راگیر شي او په نورو مختلف قسم حالاتو کې راگیر شي. دا انسان په دې دنیا کې موجود وي، هر څه ور سره ډیر تیر وي، لیکن دته به د زړه سکون نه
حاصلېږي. هر قسمه پریشانو کې به وي، ذهني سکون به د انسان نوي او دی به په ډپریشن کې اخته شي. لہذا محترمو چې کله دا برکات په دې انسان باندې راشي، د الله جل شانه له طرفه په رحم راشي او په هر سیس کې الله جل شانه ورته برکات پیدا کی او په دې انسان باندې الله جل شانه خپل خصوصي رحم او فضل وکي، نو دا خبره زما عزتمندو یاد ساتئ چې په دې انسان باندې چې کوم رحم او کرم او فضل الله جل شانه له طرفه کیږي، دا د الله جل شانه په اطاعت باندې کیږي، د الله جل شانه په فرمان برداري باندې کیږي او د الله رب العزت په بندګۍ باندې په دې انسان باندې رحم کیږي او د قرآن عظیم الشان سره په نسبت کولو باندې کیږي. داسې خلک زما عزتمندو شته دي چې کال تیر شي کال راشي او د قرآن ته ګوتې ورنږدې نه کی، د قرآن مجید تلاوت نه کوي، قرآن مجید راخلی نه، ښکلی نه. لہذا زما محترم پورا کال تیر شي او دا مسلمان د الله جل شانو کلام ته لاس ورو نوړي، اکثر منځونه قضا کوي او گناهونو کې مبتلا وي، نو د دې انسان دعاګانې به چرته هم الله جل شانه نه قبلي. او دا شان زما محترم پکار ده چې دا مسلمان دی د علماء کرامو اکابرینو بزرگان دین په مجلس کې ناسته شروع کی او نیکانو خلق سره د خپل تعلق قائم کی، نو بیا به د انسان ته دا برکات ملاویږي. د علماء کرام او د صلحاء په مجالسو کې ډیر زیات برکات دي چې یو سړی نیکانو خلق او علما او صالحین سره په مجلس کې ناسته پاسته کوي، نو بیا د انسان ته د هغه برکات او اثرات ملاویږي. لہذا زما محترم او تاسو ته د مال او دولت او د رزق تنگسیا ده، نو د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. یا تاسو په قرضونو کې راګیر یئ، قرض در باندې ډیر زیات وي، نو تاسو دا وظیفه وکئ، الله رب العزت به تاسو ته د قرض نه د نجات لپاره اسباب مهیا کی. دا شان زما عزتمندو تاسو تنخوادار یئ او تاسو په تنخواه باندې گزاره نه کیږي او په هغې کې تاسو ته خیر او برکت نشته، نو هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. یا زما محترم تاسو یو کار کوي خو پای کې تاسو ته کامیابی نه ملاویږي، نو دا عظیم الشان وظیفه په دې بابرکت لمحه کې وکړي او دا وظیفه زما عزتمندو قرآن عظیم الشان سره تعلق لرونکي وظیفه ده. ډیر حیران کن کمالات او ډیر حیران کن اثرات دي. او زما عزتمندو راځم وظیفه طرف ته ترتیب او طریقې کار عزت تاسو ته بیانوم. محترمو د دې ترتیب او طریقه ډیر زیاته اسانه ده، ډیر سمپل طریقې ده. لہذا زما محترم شعبان المعظم او بابرکت میاشت او د جمعه مبارک روز ده چې دې ورځې ته د ټولو ورځو سردار ورځ ویل شي، نو دا خاص وظیفه چې د الله رب العزت قرآن عظیم الشان سره تعلق ساتي، یو د جمعې ورځ خاص ته او بل زما عزتمندو شعبان المعظم میاشت او ورسره د الله رب العزت د قرآن مجید د کلام عظیم الشان وظیفه ده. نو زما محترمو د جمعې پر ورځ باندې خامخا تاسو دا عمل او دا وظیفه وکئ. طریقې دا ده زما عزتمندو چې د ټولو نه مخکې به تاسو طاق عدد کې به تاسو درود شریف ووایئ. خدا ده چې درود ابراهیمی تاسو ووایئ، یعنی یا به 3 پیرې درود شریف ووایئ یا 15 پیرې یا 9 پیرې. کله چې مو درود شریف وي نو بیا تاسو به د آیات مبارکه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. دا به 313 مرتبه 314 پیرې به تاسو دا ووایئ، د دې ورد وظیفه به وکئ او په اخره کې بیا 3 پیرې یا 15 پیرې یا 9 پیرې چې څومره مخکې درود شریف ویلو هغه عمره بیا تاسو درود شریف ووایئ او بیا به د دعا دپاره لاس پورته کړئ د الله رب العزت په دربار کې چې یا الله د دې عظیم الشان شعبان المعظم میاشت په برکت سره د جمعې مبارکې چې د ټولو ورځو سردار د دې په برکت سره او ستا د کلام پاک آیات مبارکه
یو وظیفه ده یا الله پاک د دې په برکت سره زما د هر قسم مصائب تکالیف او مشکلات ختم کې یا الله ما په خپل حاجتونو کې خپل خواهشات او مقصدونو کې کامیاب کې یا الله پاک ما ته د مال او دولت او رزق حلال روزي را نصیب کې یا الله پاک زما د قرض ختم کې د غیبی اسباب د دې لپاره مهیا کې دا رنګ زما عزتمند دعا وغواړي چې یا الله زما په دې تنخواه باندې گزاره نه کیږي یا الله مال پدې کې خیر او برکت واچي نو زما عزتمند دې طریقې سره به تاسو دعا وغواړي د الله رب العزت نه ان شاء الله تعالی الله رب العزت به ضرور تاسو دعاګانې قبلوي زما محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم به تاسو سره په بل ویډیو کې بلی وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان